دقیقې وګورئ او هغه څخه وروسته خپله خور او لور ورکړئ. نه وړو په کور کې لرو، نه غوړي چای لرو، نه وړو مړو چای کور کې نه لرو، لرګی خو بیخي نه لرو. د ژمي کې څوک لرګی اخلي، موږ لرګی هم نه داخلي. شپې ورځ تېروو، څنګه د ژوند ده آرام به اوسو. د پلار له خاطره ژوند تېروو. پلار ته ګورو، دلته ګورو. اوله داسې راته نه ویل چې راسره واده وکړو، زه عملي یم. داسې وخت خبر شو 2 ماشومان پیدا شو. وروسته ورباندې پوه شوې؟ اوس ورباندې پوه شوم. هغه اوس څو ورځې دلته تېره کړه، ورک شو بیخي. بسم الله الرحمن الرحیم. درنو لیدونکو سلامونه، احترامات، ادب مو ومنئ. هیله چې تاسو به ښه وئ، روغ به وئ، صحت کالب مو پورتن وي. راغلي د افغانستان پکتیا ولایت مرکز ګردیز ته. تر څنګ مې یوه داسې کورنۍ ناسته ده چې که چېرته مو د دې ژوند هغه کیسه واورېدله حتما مو له سترګو اوښکې ځي. دا چې د دې ژوند څنګه ده او له څه ډول ژوند سره مخ دي، تر څنګ مې همدغه کورنۍ ناسته غواړم چې له دې څخه یې وپوښتم. خورجانې ډېر ښه راغلاست، راته ووایه چې ژوند دې څنګه ده، له کومو ستونزو سره مخ یې په ژوند کې؟ ژوند والا خرابه ده، مېړه مې ورک ده، 2 ماشومان راته پاتې دي، د پلار سره اوسېږم، کار مې ډېر خرابه ده، لرګی مرګی چی نه لرو په کور کې، ګډ وډ کوي. پلار مې په ښاروالۍ کې کار کوي، 15,000 معاش اخلي. د هغه هم سره چې هم نه کېږي، 2,500 کوټې چې خپل ته ورکوي، 2,500 یو بوجي وړو اخلو. تاسو په کوم ځای کې مقصد هغه د خسرګنۍ کور مو چېرته و؟ خسرګنۍ کور مې لوګی کې و، هغوی یې مې ورک سو رانه. اوس دلته د پلار سره پرېښودم، هغلته ورک سو، دوی هم رانه لاړله، ورک سو، مېړه مې ورک سو، در په در سومه. یو 2 ماشومان راته پرېښودې، د پلار سره اوسېږمه، ګډ وډ یم. خاوند یې چېرته ده؟ خاوند یې کوم ځای کې ورک شوی؟ چېرته؟ خاوند مې ورک سو، نو ورک سو، دا ویل سیران ته ځم، ورانه اوس پوښتمه پیدا کېږي نه، ورک ده. اوس احتیاج محتاج شومه، نه وړو په کور کې لرو، نه غوړي چای لرو، نه وړو مړو چای کور کې نه لرو، لرګی خو بیخي نه لرو. د ژمي کې څوک لرګی اخلي، موږ لرګی هم نه ده اخیستی. پلار مې 15,000 اخلي، هغه کوټې چې خپل ورکوي، یو بوجي وړو اخلي. دا د ما ماشومان هم چې د دوی هم څه شپه ورځ بیخي سخته ده ډېره. څنګه دغه یخ چې وي ساړه مو نه کېږي؟ د ماشومانو یخ نه کېږي؟ څنګه یې کمه نو یو بړستن ورباندې واچومه، که وځړې کاره کم سي، بګ هغه شیان پکې سوځم، هغه هم نه کېږي. سخته ده ډېره ژوند. هغه مو ورک سو رانه بیخي، اوس درک یې نه ده معلومه. اوس معلومه سوی وی او وخت یې پیدا کړی وی او څه به څه د دوی سره هم جګرخونې دا ډوډۍ مې نه ککړ کړی ده، بیخي ګډ وډ یم. څومره وخت کېږي چې خاوند دې ورک شوی ده؟ 1 کال کېږي. بیخي احتیاج محتاج یم، کاشکې ورونه غټ وای. پلار مې ښاروالۍ کې ده، هغه هم زخمي ده، ټوټه ده. ماښام پورې ماخوستانه پورې ورک سو، لږ وریځې ډوډۍ موډۍ د روژې نه راوړو. شپې ورځ تېروو، څنګه د ژوند ده آرام به اوسو. د پلار له خاطره ژوند تېروو. پلار ته ګورو، دلته ګورو. کله چې مخکې خاوند یې و ژوند یې څنګه و؟ اوس څنګه ده ژوند؟ هغه هم اوس عملي و، نو دی راوړه لرګی نه لرګی مې د هغه راتللم، د پراته کور نه مې ډوډۍ اخیسته، خپله ماشومان مې ساتله، شپې ورځ مې ورسره تېره کړه. عملي و نو څنګه مې کوله. اوله داسې راته نه ویل چې راسره واده وکړو، زه عملي یم. داسې وخت خبر شو 2 ماشومان پیدا شو. وروسته ورباندې پوه شوې؟ اوس ورباندې پوه شوم. هغه اوس څو ورځې دلته تېره کړه، ورک سو. هېوادواله، تاسو د خواږه ماشومان ګورئ، د دوی پلار معتاد دی او اوس ورک شوی ده، بیخي کور یې ورته راپرېښی دی او دغه خورکۍ چې ده او دغه 2 ماشومان اوس نو د پلار کره راغلي دي او د پلار کره اوسېږي. پلار یې بېچاره په ښاروالۍ کې کار کوي او دغه کوټه د دوی کوټه ده، واقعیت ډېره یخه ده، بیخي یخه ده. یعنې داسې چې تاسو مو دلته وایي، تاسو به خپله لیدلي وو، هېڅ هم په کور کې نه لري، بیخي په بد حالات دي او ژوند یې ډېر خراب دی. ستاسو همکاري ته او لاسنیوي ته اړتیا لري. خورې اوس په کور کې د خوراک لپاره څه و؟ اوس په خوراک پلار مې وریځې لږ راوړې وې، هغه مې ایښی. نور چای نشته، نه غوړي لرو، نه چای لرو، مخه شپې ورځ تېروو. سخته ده ډېره، ژوند سخته ده. پلار مې وسله لري، هغه راسره کومک وکړي، یو چای راسره وکړي، یو لرګی مرګی یو چای واخلي. بیخي سخته ده. موږ نن سهار بیخي کال نه لرګی اخیستی نه بله، څوک لرګی اخلي ژمي ته، موږ لرګی نه ده اخیستی. هېوادوالو، لومړی خو یو پیغام دا چې کله هم چې خپلې خویندې او لورګانې ودوئ، لطفا یو ښه ځای ورته انتخاب کړئ، دقیقې وګورئ او هغه څخه وروسته خپله خور او لور ورکړئ. دا چې دغسې برخلیک سره بیا مخ کېږئ، هم به تاسو ځورېږئ، هم به موږ ځورېږو، هم به داسې ټولنه زموږ او تاسو ځورېږي. دا په کوم حالات کې دي؟ یعنې که تاسو دلته وایي واقعیت
د سترګو مو حتمانه اوښکې ورته تللې، په ډېر بد حالت کې ژوند کوي. خو الحمدلله موږ د یو با احساسه ورور په مرسته چې په کویټ هېواد کې اوسېږي، د هغه په مرسته باندې هغه د خوراکي توکي ورته راوړل چې هغه خوراکي توکي زموږ کمرمین ملګري ته ښیي، یعنې هغه څه چې اوړه، غوړي، دال، لوبیا، وریژې، همداسې می او چای او بوره، خواږه، هر څه مقصد د دوی هغه د کورنۍ د لاسنیوي لپاره، دې لپاره چې دوی یو څه وخت لاسنیوی وشي، هغه مو ورته راوړي دي. خورکۍ هغه څوک چې تا ویني څه پیغام ورته لري؟ هغه دا پیغام سره ما سره کمک وکړي، احتیاج هم چې لرګی یو چای واخلم د ماشومان ته یو چای واخلم، ټوخېږي ډېر، کوټه مې ډېره یخه ده. هغوی سره خدای کمک وکړي، خدای خیر درکړي. څنګه وکړم، سخته ده. درنو هېوادوالو، با احساسه ورونو، قدرمنو هېوادوالو، د داسې کورنۍ لاسنیوی په موږ او تاسو باندې لازم دی. راځئ زموږ سره مرسته وکړئ. واقع باندې ډېر یخ دی، واوره ورېږي او بیخي زیات ساړه دي. پکتیا ده، د پکتیا په دې یخ ژمي کې دا بیچاره کوي زموږ او تاسو دغه ځوانه خورکۍ راغلې ده او خپلې مور او پلار باندې یې اړولي دي، او چون پلار یې هم یوازې ښاروالي کې 15,000 افغانۍ اخلي چې هغه یې د خپلې کورنۍ هم نه کېږي. ډېره زیاته ایساره ده او دوی نو نشي کولی چې د کورنۍ یا د دغو دوو ماشومانو ځان او یا د ورونو لپاره څه پیدا کړي. دا چې دا سبا وځي بل چاته لاس نیسي یا د نور د ټولنې د بدبختیو لامل کېږي، مخکې له دې باید موږ او تاسو دوی ملاتړ وکړو. زموږ سره حتما همکاري وکړئ. په سکرین باندې زموږ د واتساپ شماره شته، یوازې یو میسیج ورته وکړئ، هر څه مو چې په وس کې وي موږ یې تر دې خورکۍ او تر دې وړو ماشومانو رارسوو. بیا هم ډېره زیاته مننه له هغه ورور څخه چې زموږ سره یې همکاري کړې وه او په بېلابېلو کورنیو به انشاءالله تعالی موږ ورته وویشو. دغسې کورنۍ زموږ سره ثبت دي. دغه کورنۍ دي چې موږ ته ځانونه رامعرفي کوي، یو او بل یې رامعرفي کوي او موږ ورځو د هغوی سروې کوو، معلومات کوو چې دغسې ناچاره کورنۍ پیدا کړو. ستاسو هره مرسته موږ په دغسې هېوادوالو باندې ویشو. لطفا زموږ سره همکاري وکړئ تر څو الله جل جلاله له موږ څخه خوشحال سي. قسم درته کوم چې یو ورځ به زموږ او تاسو څخه پوښتنه کېږي، یعنې دا پوښتنه زموږ څخه کېږي چې داسې ماشومان، داسې خورکۍ، داسې مېرمنې هم زموږ او تاسو په چم او ګاونډ کې اوسېدلې او موږ او تاسو یې احوال نه اخیسته. لطفا زموږ سره همکاري وکړئ، ویډیو مخ ته شیر کړئ. تر بیا چې موږ راځو او نورې کورنۍ در معرفي کوو، نورې مرستې ویشو، موږ ته اجازه راکوئ تاسو په پاک او لا عزال رب سپارو. ښاد، اباد، خوشحاله او ارام اوسئ.